السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو روح حسن شاهد یو ځل بیا پښتو ټکی یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. وګومل کړو چې تاسو هم غواړئ چې په خپل موبایل کې او داسې سیټینګ آن کړئ چې بیا کله هم تاسو ته څوک ټلیفون کوي نو تاسو موبایل به د هغه کس نوم یادوي او چې دا هغه نمبر تاسو په موبایل کې سیو نه وي نو بیا به د هغه نمبر تاسو ته سټیپ بای سټیپ یادوي تاسو ته پته لګي چې زما په موبایل باندې څوک کال کوي. ډیر زیات لازمي او ضروری سیټینګ دی. اکثر زمونږ د موبایل لک فاصله کې پروت وي او زمونږ په موبایل باندې رینګ راشي نو موږ ته دا پته نه لګي چې رینګ څوک هغه کمپنی والا هم کېدای شي هغه یو انون نمبر هم کېدای شي. نو چېرته زموږ موبایل د هغه نوم موږ ته یادوي نو موږ ته پته لګي چې زما د پلانکي مرګري ټلیفون دی. ډیر زیات د کمال او ډیر زیات زبردست طریقه ده. دغه ټوله طریقه تاسو ته ښایم. ور دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټک نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. دغه سیټینګ کول لپاره تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ. دغه اپلیکیشن لینک چې کوم د یوټیوب کې تاسو ته ډسکرپشن کې میلاوي شي او کوم ملګری چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري د ویډیو د پاسه یا لاندې تاسو ته لینک میلاوي شي. هم دغه لینک تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولای شي. کله چې هم دغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ سمپل دا به دغه رقم اوپن کړئ. ډیر زیات سمپل انټرفیس دی. نو تاسو لاندې دلته یو آپشن درکې تاسو ته ښکاري کنټینیو آپشن تاسو له درکې سمپل په کنټینیو آپشن باندې وکلیک واخلئ. دا به دې ځکه نه الاو کوي کوم پرمیشن چې تاسو نه غواړئ کوم اجازه تاسو نه غواړئ دا به تاسو دغه ځای نه الاوډ کړئ. سمپل تاسو له بل یو آپشن درکې کنټینیو تاسو ته کله ټول سیستم چې کوم تاسو ته لیکل دی to use the color ID functionality تاسو ته کړی ټول سیستم تاسو دلته لیکلی دی. نو دلته تاسو کې سمپل تاسو بدیل یو پرمیشن دلته ورکړئ. تاسو ته کاری سمپل دلته چې کوم تاسو له آپشن درکلی دی دا به تاسو دې ځکه نه آن کړئ. کله چې دا تاسو آن کړئ نو دا اپلیکیشن تاسو په موبایل کې کار شروع کړي. بیا به د خپل موبایل په بیک بټن باندې کلیک کړئ. تاسو به واپس دلته راشي زه تاسو ټول طریقه سټیپ بای سټیپ ښایم. ویډیو بالکل مه سکیپ کوئ ویډیو تر اخره پورې وګورئ. تاسو ته کاری دلته تاسو سره دا سیټینګ اوپن شي. که تاسو فرست اف آل په کالر آی ډي آپشن باندې کلیک واخلئ کوم چې تاسو سره بدې ځکه دلته شو کلی دی نو دلته به تاسو ته ټول سیستم شو شي چې دا تاسو موبایل کې آن دی که اپ دی تاسو ته ښکاري دغه باندې کله تاسو کلیک واخلئ نو تاسو ته ښکاري دا ټول سیټینګ چې کوم دی زموږ سره په دې کې آن دي کوم چې تاسو ته د هر یو سیټینګ مخې ته تاسو ته ښکاري چې آیا دا زموږ سره آن دي. بل تاسو له بدې کې دا آپشن هم درکړی دلته لاندې که تاسو بدې کې وګورئ چې کله تاسو ته بیا کال کېږي نو تاسو په موبایل باندې به فلش لایټ لګي هغه هم تاسو د دې ځکه نه اپ کولی ان کولی شئ. ټول سیستم تاسو دلته لاندې درکلی زه تاسو ته ښیم. تاسو ته ښکاري فلش لایټ دلته تاسو له هم درکلی ورسره ایس ام اس نه که تاسو ته څوک میسج کوي د هغه نوم به تاسو ته بیا یاد دی هغه بیا هم تاسو ان کولی شئ. ورسره تاسو ته ښکاري دلته د کال چې کوم نوم یادوي نو هغه زموږ سره هم آن دی کالر آی ډي کوم دی زموږ سره هم آن دی. نو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې ډېر زیات په اسانه طریقه باندې په خپل موبایل کې دغه سیټینګ وکړئ چې بیا کله هم تاسو ته تاسو ملګري کال کوي یا هر څوک تاسو ته کال کوي نو تاسو موبایل به د هغه نوم یادوي. ډیر زیات کمال سیټینګ دی. ډیر زیات حیران کوونکی سیټینګ دی. ضرور دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ تاسو له ډیر زیات مزه درکړي. خو ګمر کړو دا ویډیو خوښ ویډیو لایک کړئ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. موږ په خپل دعاګانو کې ساتئ د الله په امان.